مجره کوم ځای کې دی؟ یو خو دی لارې کوڅو ته وګوره مړه دا څه لانجه ده یار. دا کور کوم ځای کې پکې دا حجره ده. هغه کور دی ته وایي حجره ده؟ دا لګیا دی. اوس تاسو روغې کې لیونې په کور کې کښېنئ جرګې کوئ. ور مې ټاکو چې راوځي که د ناستې ځای شته؟ وا ښځه وټاکو شابه ده. حجره خیر په حجره کې سړی کښېني. جرګه خو د کورونو څیز نه دی که نه. السلام علیکم. كده جبيرين ما تبيارا دي كده بدل بابا يا اهلي. السلام علیکم. څنګه یې؟ السلام علیکم. السلام علیکم. خیر. همون خو قربانه کیسه نه الو کنه. زه بیا که چې تراله ګپ په ولګو. قربان مونږ ته مه ګوره. دوی ته وګوره دا څوک دي؟ دا جرګي والے دي. خدا ته جرګمار راوستو. جرګمار غوټه غوټه شمدي والی ته خو ټول لکان نه وکړي. کیلو به کم دی کې اوس کیلو که نه همدلته به ولاړ وي. راځئ دننه راځئ. ضرور مې حجره کې چېرته کینو کور ته مه بوځه. زمونږ کور هم دی حجره هم د ده هر څه اراده. ښځه ته مخکې لاړ شو نو دا زموږ زمونږ کره څوک دی هلکان هاسټل دی یو ښځه مې دا مې پلار کره لېږلې راځئ. په خیر سره وشي څنګه ته دی خیر خیر دی کېنه ګټه کېنه السلام کېنه راکار راځئ. څنګه ته دی خیر په خیر راګه په خیر یاره بس دې کوي صدا اختر مونږ کېنه زما مشرانو کېنه ماشاءالله. ما په دې کې کا چې دا چا جرګه ده نو هغه ته وګوره څنګه پروت دی ته به د سن نشنه کیله راوړه ده داسې بېغمه ودرې هلکه راپاڅه. گفتم پریدی کنه در پی ماشی او دا ورځ ستاسو نه ماشي دي خو دې راشه هغه خر دې راغلی دی. وای څه وایي څه دې دې له خر مې څه وایي دا اوس د خره دی من معنی دی جرګمار راغلی دي. دسکر سره په خیر راغلی وګه هر څه چرته کینه دیتا مېلمه دی په ما څه کوي دا دا وستو سره خبره سم دا به بیا داسې کار وکړو ځي چې زموږ سره هلکه یاده خدای زه به خوب وکړم. کېنه لکه دا خبره مه ونهلوږه دا سپېنې کېنه مېلمانو یو کېنه خو خدای ته وګورې دا جرګمار داسې لږ په سړیتوب خو کېنې پلار ته دې ګوره هغه غریبات ته کېږده دی دا څوک دی نیکه دی پته مې لکه په حساب کتاب نه عثمان له شربت ونه وکړه د څه شي جرګه زه خدا نه په د څه شي هلکه داسې کار دی ته څه وایې کاکا دا خر دا دې څه څنګه راغلی دی تاسو ویلو چې مشران راوړي همون مشران راوړي دا مشران کوم دي بس زمونږ خدا دوه مشران زه مشر یم که نه. دا مشر دی زمونږ که زه نه مشر نه یم وایه وروره ته څه ویست تاسو دا مشر دا مشران نه هلکه ستا لور د ده نه لاړه نو ما نه تلې که زما د وینه تلې ده ما نه راتللی دا چې ده صحیح تربیت نه وکړی نو زه ګناهګار شوم. وره ما به ورته ویل بابا چې سلاجید خوره هم دقه ده لاړه دې ته د سړیتوب خبره لاره د جرګې مخکې به شرموي. زناوره مېلمانه دي د اسخر نه تپوس وکړه پلاره چې څه وایي دا ولې ده؟ څه ډیمانډونه دي ته ته وایه ستا لور ته دا څه کم یو څه کوې ستا دې لور ته چې ښځه خوانې زه چې چیني ورکړني اوړه ورکړني هر یو شی شته شکر دی الحمدلله. یو ځل هر یو څه شته جیلۍ څه شوه ستا لور څه شوه؟ نن پنځمه ورځ ده څو ته نه ده راغلې زه به خپلې لور ته څو سالې زینه کوم. مخامخ دی وروره بس دغه خبره د جیلۍ څه شوه؟ د به وایم ټاکولو هغه یې دونه راکړه. نو ښځه چې ښځه ني هغه به خامخا وکړي. ته وګوره د دې کور ته ته به ډېران دی ډېران جاړه مه بیا ګوره بیا مالم جاړه راځي. نه تاسو لا پردۍ جینۍ د پردۍ ګورم سخته ده. موږ ته لکه څه خبر یو څنګه پوښتنه تاسو چې څنګه دې خبرې کاکا پټکي ته دې وګوره چشمو ته برابر پسونه د برسه یې لکه پښتانه یو خو چې یو ښځه ځان وشرموي نو د دنیا پښتانه یې وشرمول. دوی ته به ما والا کړی وی که نه کاکا بلکې پلار ته زما خفه ده. پلاره ته دا خبره دي د دې د مشر نه تپوس وکړه چې دې څه وایي لکه څه شوی مشره هغه کور ته نه ده راغلې کور ته دا خبره خو ته لس ځله وکړه کور ته نه ده راغلې خبرې ته ورته وکړو خبره واوره
هغه پوته نه هغه باندې تاسو ته ولې راځي ما ته پته ده پکې 200 روپو ته به تل جوړ کړی چاني لوګاله ورکه ولا زه درنه لاړم باکه نه دلته ګوره په ایمانداري باندې ګرځي ما نه بس تر ګډاونه کنه څنګه دې چې زه په هر ځای کې شرمېږم چې د دنیا په نفوذ زه خو ستاسو د لاسو شرمېږم ته مې چې ته سم دې کړل لري وخت یاره شاکار وکړه دا خبره ده ما په پرې دا لږ پکې زم په خبره باندې پیږي مرګري دې خبره ده چې له 70 روپو ته مغاړي چې د موږ کار غلط کړی دی نورې مرګري تاڼه تحصیل منو کو سواره یادې سواري زمون کارنشت دی پوه شئ نه کوي خدامون کانشتا نور وایي د زمون په سړي کار کې یو کدا سړی ولي امت هم ستنه نه خبره د وشتو د نه د لشلو بوله دې سوي د لور دا و چې زما لور دی را پیدا شي نه مې د پیسو سره کار شته نه مې د دښمنۍ سره کار شته زمون بې عزتي ده دی خو دا څه کم عزت دار خلک وای نه ودا کسبینه خبر کوم نه علاوه کنه دادا چې وته وای کنه و چې رښتیا خبره کوي خزه هغه نه تر دا کور نه نه ودا کنه څه چلې دا مې څنګه شوې چې ځاله کمره دی خو کې نه سړیا زماره دې پلار سنت کې څه چلې دا خو جرګه راوندې دا اوسه پور بیمانه ګرځېدو ما غلې کینه د جرګه دا خو کینه کټ کی تا څه چا جواب کړو دا راوسته دا د ډوډۍ خلاص چې دا چې ټیم کې په تاسو باندې بس نه خبره د خپل حساب مړو سره تاسو په کمره کې روح دا مشران دې څه پیسې راکې عثمان خان دا دې ورسره بس خبر دی وکي الګا دې تاسو سو ویلي موږ ته منظور کار زموږ ورور غلط کړی دی موږ ته په منظور تاسو ویلاله دا دې نه ته چې راځې شي پسې او نو دې کوله پنځه ګاډي دي پنځه جمع پدې دي یو هلیکاپټر دی اشرانو ابو دا پناري را پروګرام اے خاطر کړو ته څه باندې پات شوی اے دې دا په کارونو سره کې دا څه کارو بیا دا څه خبرې دي سره ودرې سړی اخواشه سپینه خبره ورته کومه دا تاسو وایي خبرې په ټول جامو والا ما د دې د اندازو چې لوګو تاسو نه خزنه ورانه ده ګوره وګوره چې نه ګوره مشران خلک چې تبارو ځکه بری کینول نو کوته درادان حضرت تاکم نو جوړی الله سو استاد الله سو سو پریدي نو جوړی تا نه وای کاری غلط کړی خځې سړي او سړي خځې سالوشته اوس په قرباني کمره نشته ما لور غواړي او ستل وکي ورشته دا اول دې دی وو زه به څه وایم لا ترتل نو دی با خو دې خو کړی او داوا په ما دا بوتلې ولکه نه زه خو خبر نه تل نه ده بوتلې ده نه ده بوتلې ده نه ده بوتلې چا بوتلې هغه زموږ د کونه په خپل راته وا پیښ کنه هغه ټیک نه وا یا خاطر په ناس دې کنه یا خدایا پاکه چې تاسو بل کپویکا یا بس تاسو کینه دی را بارګه نو دې سره به مون خبرې وکړو اخیری خبره وو کوتبم داسې کارو کې دی هم در سره شي ټیک شو یو بشو دا جنې برا پیدا بس تاسو مشه دا بل څه حل نشته ماته پته ولګي ټیم دیواله نو به به موږ د سوال جواب وکړو دا واله یار څه چې وبم دلنه شو کولې دا شربت یې وکړه کنه دا کلی دې ته کوم کډونه ټولې شربت یې کړه د نور څه کې ګرمي له وځي نه څه دا جواب د تر راځي اوس څه کوي دا ما چې کوم خبرو په دې تاسو صلاح ده الله تعالی ذالک چې کوم خبرو په دې باندې دوا وکي دې مراکې او دې باندې سره دا نه چې دواګانې نه دي موږ پېژنو څه شي وي موږ دا دې اسمان په امپل باندې ټول ورو سما د حساب دې کنه چې په یو وخت ته موږ نن کدي پیدا نه شو بیا موږ خپل لیوال نه خسته خاصه شو اوس دې دا خبره هغه موږ تاسو نه زوکلار دې کینه دا لږ سم خبره کینو بیا نه پرې خبره ده د سکارو کو پیدن نه اے ولې ته وګوره پور دې غلطه و بس غلې شه بل کې په بل تاسو کار ته کې نه چې سپټمبر مې ته غلطه ونه تاسو باندې کوله کنه سپټمبر مې ته کې نه پورې خله و ټول دنیا ته پته لګي چې ما راګي دا شکل د خزونو تاسو ته پته نه لګي خاطر اشتاره ما څه نه وایي نو ستاسو شکل د سروري چې دا څنګه ما مو غواړي په کور مې راغلی دا مشران مې راوستي دي خبره کوي اے څنګه ما دې ولا جوابونه ما ورکوا یا ولادي من المنولة بوصلوه وبسكينة ګوره دغه خبره ضروره دی منګه دا خبره روغه دا ورسته نه نه ما خو دا خبره ختمه ولا ګوره ستاسو مخ په ما ډیر غنو خو دې لګ دا خبره غلطي وکړلې چې ګورو به نو چې ګورو به زیرو چې څه کولې شي ما راوخی نګم په میدان ګورو ما اورا طریقه دي چې نه ما نه
کور ما خو تاسو ته خبره ختمه کړه چې تانه تحصیل هم د سکوم دزم د سکوم خو به دا خبره دشمنی ته لیږم ګوره نه هو دا دام وو دا درګه والا د مړه یاره دا څه کوي شو کار وګورم کنه کاغور خو ستاده وه کاغور خو دده وه دا سپین دی هغه توره وه انت انسانه داسې کار کوي ايه هلته ګپ لګو دا رجعنا فورة هذا ما خذوا فورة فورة زي خبري وش سليم خبري غلطي كي ګوره مو مشر شاوي كوسل شلو بيستار خبري بيسو ختمك يا شل روپے ختمه کدي خو ما ته ګوره اشل بدرنګ دي ضروري دا څه کې په 15 درې باغې دي روپو نو واخو بس کې شل در معنی ختمه زه به ماښام راشم تمام خام راشه بس تفصيل تصديق غما مخلاص کوي چې دا احسان بل ایر نه کوي نه به تانه نه به تاسې بس زه به راشم مزه جرګه مو راځي بس اوسه په وی یا ودا زه لا كانوا بدي سوي څه خبره وا دوا وکړي څنګه دا وګ دیو کو مالا ته کې نه یارا جرګه خبره وشوله خبره زموږ سلاله او بس الله دې پکې خیر واچي دا د خیر په کار کې د لاس نوم چد دوا ته پریدي نو کومه کنه حالت یو دونه د مشر شوی ما ته خلک خاني دا پسې خان دا خندا شین خان دې خاندانو بیا دوا ته نه جوړه خبره وره ما دا خبره کړه تاسو راوستې ما خبره وکړه تاسو په رضا ده بس ټیک شو لما تکي دا موکا زما پاکه ټول خندا ولا راکي او دا دغه نه په ما خلاص کې خلاص لاړو ښه درې کچې بربد باندې کمانډا کو بس خبره خوش پچینی پاسته کړو 2 منټه نه نه ګلزار مونږ چې موږ ورسم دا څه و چې شونډه رانه لاړې نو دا تاسو تام دا ټول یو کوم ورته بل راځي دا سبډینګ کړه ما کوله تاسو ته پلان پوښتنه دی وای ته تم دغه بس سواده نه دی جرګه وغه ما وخه زموږ چې معمولی درنم پکې وګوري نو بس راځي ځان نه دی بس کو سړک جوړ کړی څه کوړته دا خو چې نه راوړل مور په پاسته کې شربت وکړو چاله دې قربان کته ما بیګار راوړم او اوس بیا ختم بشي بیا بس دکان ته ته زما په شنو باندې ځان خسړی کې ها ته زما په شنو ځان خسړی کې ټول د خپې دې ماته کړه بل مینس کې دا خبره کوم دا خو دې الک سره الله خو کی 6000 روپۍ مو ته ومنلي وی وای چې زبل وړه جوړی ته راکاګم شل روپۍ ته ورکړو ما دا د خالد چیر مته مانچر ولې په خړیا کې نو کا د نعمت سر خدمت نه مې فلمونو کې بدمعشي چلی دا کړي داسې ورکوم ته دا مې دا خو دې کار ګوري کار بیا مې په کم باندې دا دا کله چې مټی زتل ته سړی دا داخله دې په دې نه کار خپل ګور یادې هغه خوشی ده خو نو ګناګار د حساب دې کنه یو کو جنې کوي په دې کې دې سړی چې راشي مرخ کار کېږي سړی راځي تاسو خبره کول شو چې دسته چې مې بیواله ستنه خسته خبره مو کړه دا خبره ان شاء الله پلان به یو ځای ودونه کو یو خدای تعالی کو مولا وزان یاره نرفه شي من بعد یاره تفره سره دې چې دې خبره ته شي ما دا فرضم د ما څخه کار دی تاسو غپ لګوي ښه راځم بیا په نشو په سیداره کې په تیشي په سیداره دا څه د قایسو په سيزینو بیا به چرس کی د چا شیشې نه پټي اول ورځ شیشه را پټول د جمعات نه د لمباغه تخته دا دا په دې چې دا په مخه کړو نه کسانو ډیر کو نو وی ونه ما د شرم نه خزي ګورل چې خبره ده چې د لګ معنی پام کاوه دا خو لی ور دې ضرور پشان دي چې نشه کوي ما ته وایي ګنیا دی پلار ته او موږ ورته خبره دازل ختم کړه کنه نو څو ویلي هغه ویلي چې بس په 6000 روپۍ غپلارې په خپل ویلي چې خزه د 2000 روپو خو